سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ملي دفاع وزارت وایي 6 ولسي وګړي د غزني په ګیرو ولسوالۍ کې د طالبانو له بندخونې آزاد شول. د دغه وزارت د ویاند مرستیال زیاتوي په دې عملیاتو کې چې تېره شپه ترسره شوي د طالبانو یا د بندخونه ویجاړه او یو طالب هم نیول شوی دی. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې د یادې ډلې د وسلو او نورو مهماتو یوه زیرمه هم له منځه وړل شوې ده. د تخار چواب ولسوالۍ نن سهار د طالبانو له لوري ونیول شوه. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي طالبانو د یادې ولسوالۍ له نیولو وروسته هغې ته اور ورته کړی او دمګړۍ په امنیه قومندانۍ کې د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د نوموړي په وینا په دې برید کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې خو لا تر اوسه یې کره شمېره روښانه نه ده. له دې سره سم د تخار په بهارک ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو په برید کې 8 پولیسان هم ووژل شول. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر وایي په دغه پیښه کې چې تېره شپه ترسره شوې 4 نور پولیسان هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د دغه ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم د ملي پوځ پر پوستو د طالبانو په برید کې 10 دولتي سرتېرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندوز کې د غیر مسؤلو وسلوالو یو قمندان له خپلو 2 کسانو سره یو ځای ونیول شو. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه کس چې قمندان نقیب نومېده او د امام صاحب ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په ناقانونه کړنو بوخت و بالاخره تېره ورځ د پولیسو له لوري نیول شوی دی. د نوموړي په وینا د یاد کس له نیول کېدو سره سم په اړه یې د سیمې د اوسیدونکو لخوا 18 شکایتونه هم ثبت شوي دي. د بغلان پولیسو د یو تښتېدلي قاتل له نیولو خبر ورکړ. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه کس چې نصرالله نومیږي نږدې 3 میاشتې مخکې په دوشي ولسوالۍ کې د یو کس له وژنې وروسته د دولت له وسلوالو مخالفین سره یو ځای شوی و. د نوموړي په وینا یاد کس بالاخره تېره ورځ د دوشي ولسوالۍ په سیاچوبک سیمه کې له یوې وسلې سره یو ځای نیول شوی دی. پلیس کندک شهرهای قماندانی امنیه ولایت بغلان یک تن از مخالفین دولت که در مسیر شهرهای پلخمری و دوشی میخواست بالای موترهای دولتی انداخت کند بازداشت نموده که در جریان تحقیقات خودش اعتراف نموده که یک نفرهای دولتی را نیز به قتل رسانده بود و از نزدش یک میگ کلاشینکوف به دست آمد. او د ملي پوځ کمانډو قل اردو نږدې ټول عملیاتونه په یوازې سر ترسره کوي. دغه مطلب د ملي امنیت سلاکار تېره ورځ له یادې قل اردو د لیدنې پر مهال څرګند کړه او زیاته کړه چې دغه ځواکونه د هر ډول پرمختللو تجهیزاتو په لرلو سره ډېرو لږو همکاریو ته اړتیا لري. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې د هېواد مشرتابه غړي به په هېڅ ډول د دوی پر سر معامله ونه کړي او پر دې هم جدي کار روان دی چې افغان ځواکونه پر ځان بسیا شي او هر هغه امکانات ورته برابر شي چې د اوسنۍ نړۍ پرمختللي او پیاوړي پوځونه یې لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.